یو درخواست کوم دی مرګرو ته محمد ابراهیم او تاسو شکیل خانه ده فضل الرحمن قاری صاحب تاسو دی یو کلیپ وچلوئ زما په نوم باندې بلا چاندې خلقو ته راځي او بیا موبایلونه کوي مولوي صاحب ستاسې وایي څه د ډګۍ پروګرام دی وایي چا راته ویل چېره مولوي صاحب وایي چې چا نه خو زه نه غواړم خو 4 ټنه سریه لګېږي او دومره 1500 بورې سمټ لګېږي نو ما چې دا کس ما ته وښایه وایي نه هلې درته ښیم چې ته ډومبې اعلان وکړي چې د هر چا په نوم پیسې مه رالګوي رونو بس چا ته چې ورکوئ خو زما نوم بیا مه استعمالوئ او دې خلقو ته هم درخواست کوم چې زما نوم مه استعمالوئ زمونږ دا 2 کسانو په نوم باندې چې دا کومه چانده موږ ته څوک رالېږي ځکه زما خپل د راغوستو څه ذریعه نشته دی نو زه یا د ایاز حاجي صاحب نمبر ورکم همدې نمبر ته راولېږئ یا د دې کبیر بچي نمبر ورکم کله د ابراهیم دی نمبر ورکم نو مونږ یا د شکیل نمبر ورکو مونږ سره خپل نمبر نشته دی نه په دې سیس پوهېږو نو کومه چانده چې دې 4 کسانو ته راغلې هغه رارسېږي انشاءالله رارسېدلې ده او رارسېږي خو بعضې نومونه ما خلې مونږ لا د ډګۍ اعلان نه دی کړی چې ډګۍ به دومره خرچه پرې راځي او څوک به جوړوي نو هغه چې انشاءالله وخت راغی بیا به اعلان کوو او بیا به انشاءالله اعلان هم داسې وي چې همدې موجوده تاسې نه به زه مطالبه چې دومره پیسې را سره ومنې دا شی به جوړو انشاءالله خو الله د هغې نه مخکې ما له د جوړېدو توفیق راکړي ډګۍ مې ډېر لوی ارمان دی چې خپله جوړه کړم خدای دې پکې زما پیسې قبولې کړي بس دا مې د الله نه غوښتنه ده او تاسې هم را سره وغواړئ ډېر لوی ارمان مې دا دی چې یو ډېره عالیشانه ډګۍ جوړه شي او دې کلي ته هم ترېنه اوبه ورکوم به دا مې ارمان دی پیپونه تېر کړم صاحبه الله ته ډېر لوی خدایا زما نه ټول امت ته د محبوب خیر ورسوه خدایا ما د خلقو د دروازو ودرېدو نه وساته او چې خلق زما په نوم دکانداري کوي چې دا د مولوي صاحب دایمه زما زوی لاړو 2 زامن مې والد حسین احمد او حذیفه نور ما نه د وراره په نوم پیسې راغوښتي نه مې د بل ملګري په نوم پیسې راغوښتي نو ما به اکثر د دې 3 کسانو 4 کسانو نوم ورکوم او دوی خوارانو ته که چا 15,000 رالېږلي که چا 10,000 رالېږلي هغه ما ته وایي چې مولوي صاحب دا نو دا ځکه ځان ته وچلوئ دا غم چې زما په نوم باندې یو لویه دکانداري شروع ده دا مدرسه د الله رب العالمین کور دی او د دې نسبت دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا محبوب ویلو زما مدرسه ده نو زه خو دا نشم کولی چې زما محبوب ما نه خفه شي چې بچیا دومره دی بې غیرته کار وکړو نو زما په نوم که چانده رالېږئ د دې 3 کسانو نه علاوه 4 کسانو نه علاوه هغه به زمونږ ته نه رارسېدلي نه به زمونږ په خیر کې استعمال شوي چې بیا چاته ورکوي خپله خوښه مو ده او که تاسې ورکوي دغه 4 کسانو نومونه به انشاءالله دوی په دې پیج باندې خپل نمبرې به شیر کړي بیا دوی پوښه او خدای پوښه که دوی تاسې سره غدر کوي او که یې نه راوړي او که راوړي هغه معامله د دې 4 کسانو د الله سره ده ما نه به م کټي بیا خو بیا دومره کوئ چې ما ته وایي چې دغه پیسې ور ورسېدلې او ستاسې پیسې د الله د عبدالمتین په بچو نه لګئ الله دې مدرسه کې ولګئ د عبدالمتین پیسې د الله په دې مدرسه کې استاد په بچو باندې ولګئ الله دې دا سعادت ما ته راکړي زما سخا ډېره خوښه ده خو سخي نه یم سخا مې خوښه ده الله مونږ سخیان کې